ننګرهار پوهنتون کې د هیواد په کچه د شریعت پوهنځي د فقه او قانون برخې د ډاکټورا لومړی دورې لومړنی فارغ سید احمد فاطمی د مراسمو په ترڅ کې له خپل پایلیک څخه دفاع وکړه. د ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن د خپلو خبرو پر مهال ویل د ویاړ ځای ده چې د فقه او قانون برخه کې ننګرهار پوهنتون د ډاکټورا په کچه فارغان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي. نوموړي ویل چې ننګرهار پوهنتون د دې ولایت د علم او ادب نوم په ساتلو او ثابتولو کې تل هڅې کړي دي او سپارښتنه یې وکړه چې دغه پوهنتون دی په مسلکي څیړنیز مرکز بدل شي ترڅو د هیواد په کچه څیړنې ترسره او بېلابېلو برخو کې ترې ګټه واخیستل شي. نن د افغانستان بیا د ننګرهار او بیا د ننګرهار د پوهنتون په تاریخ کې یو بل ستوری هم ور اضافه شو. د ننګرهار په تاریخ کې د دغه ستوري اضافه کېدل دا لوی ویاړ او لویه لاسته راوړنه. همداراز د لوړو زده کړو وزارت ته دا افتخار دا افتخار دی هغوی ته هم مبارک. د علم په ډګر کې ریسرچ څېړنه نن سبا هم د علمي برخې یو اساسي برخه ګرځېدلې او هم د ژوندانه د عملي برخې اساسي برخه ګرځېدلې. د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر خلیل احمد بیسودوال ویل چې په دې پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د فقه او قانون برخه کې ډاکټورا پیل شوه چې له نیکه مرغه نن د لومړۍ دورې فارغ له پایلیک څخه دفاع وکړه. نوموړي د یو شمېر نورو پرمختګونو ترڅنګ په تفسیر برخه کې د ډاکټورا پیل کېدو څخه هم خبر ورکړ. ننګرهار پوهنتون کې د لومړۍ ځل لپاره د ډاکټورا برنامه چې کله پیل کېدل د دې ویاړ د ننګرهار پوهنتون د شریعت په ښوونځي ټولو استادانو ته پکار په 1925 د شمسي کال کې د لومړۍ ځل لپاره کابل طبي پوهنتون تاسیس شو چې د هغې نه 4 کاله تېر شو. دغه 4 کلن تاریخ کې د ننګرهار پوهنتون د شریعت د برنامې ایجاد که څوک غواړي که نه غواړي دا په زرینو کرښو باندې لیکل شوی دی او تل دپاره به دا زموږ افتخار. د فقه او قانون ډاکټورا لومړنۍ دورې فارغ سید احمد فاطمی د بشر حقوقو په برخه کې له خپل پایلیک څخه دفاع وکړه چې تر مناظرې او مناقشې وروسته د ژوري هیئت له لوري تایید شو. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر ودیر صافي د ډاکټورا فارغ د پایلیک له دفاع څخه ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې دغه علمي دفاعیه به د هیواد په تاریخ کې په ډېر ښه نوم سره ثبت شي.